یو درخواست کومه چې دا پلاران او میندې مه جدا کوئ. موږ د رور نه جدایي لیدلې ده چې جدا کیږي، خو چې بچې وی پلار جدا کومه نو موږ وی چې دی به کوم ځای ته جدا کوي. چې بچې د ځان نه جدا کوي نو دی به چرته ځي. نو مور او پلار مه جدا کوئ. دا یوه جدایي وله پوره ده چې مقبرو ته روان دي. بس هو به یې خخ پی کې روپس پشیتې ټول عمر به درته کور خوشې پروتې خوشې بیا موړ به شي په خوشي کور، خو په ژوندانه دا کور مه خوشې کوه. بیا به خپی، بیا به ټول عمر له کور خوشې پروتې. بیا به وایي چې یو بوډا پلار مې وې، یوه بوډۍ مور مې وې، په کټ کې پرته وې او د سترګو نظر یې کار کولی او دا ژبه یې سنډېدلی چې ما ته سحر وایي چې زه بچیا الله دې روغ جوړ راوله، زه بچیا الله دې کامیاب کا. چې داسې یوه دعا راته کېدلی او دا یوه ژبه راته سنډېدلی، بیا به دې پسې ارمان وکې دا کور به ګوټ په ګوټ کې، خو کور کې به دې بیا برکت نه وي. دا برکت د مور او پلار سره پروت دی، دا په خوشي کورونو کې نشته دی. نو مور او پلار مه جدا کوئ. مور او پلار ځان سره کور کې اوسوئ. دا ډیر لوی برکت دی ستا سره کور کې. دا چې دا ژبه تغړی که نه، او دا چې دا ژبه تغړی او دعا کوي، نو دا تا دپاره ډیره لویه سرمایه ده.